ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل له تاسو سره دی. په دې هیله چې تاسو هم دې ته چمتو اوسئ چې درس ووایئ. کتابونه خلاص کړئ، کتابچې خلاص کړئ، قلمونه لاس کې راواخلئ او فقط په درس ویلو باندې شروع وکړئ له خیر سره. سمه ده؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو، زه غواړم چې لومړی له تاسو نه پوښتنه وکړم چې جرګه یعنې څه؟ جرګه یعنې کومه غونډه؟ جرګه یعنې غونډه. کومه غونډه؟ آفرین، هغه غونډه چې د خلکو ترمنځ راولاړه شوې ستونزه حل کوي. صحیح دی؟ آفرین. جرګه یعنی کومه غونډه؟ هغه غونډه چې د خلکو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدلوي. جرګمار یعنی څوک؟ جرګمار یعنی هغه کسان چې د خلکو دښمني په دوستۍ بدلوي، راټولیږي، راغونډیږي او خلکو ته یوه د ښېګڼې لار باسي. ما خو درته وویل چې ځینې پرېکړې چې دي د جرګې ممکن سختې وي، ډېرې سختې وي که نه؟ ځکه هغوی بیا ځان ته خپل دلیل هم بولي. لکه ما تاسو ته ویلي وو چې یو نفر دی راشي جنګ وکړي، بل نفر مثال خدای نخواسته مړ کړي. دوی راغله ډېرې مشکلات نه وروسته جرګه سره کېناستل، مرکه وکړه، بس نو پرېکړه وشوه چې د قاتل خور یا د قاتل لور به د مقتول رور یا د مقتول زوی چاته ورکړي. مثال پرېکړه وشوه چې دوی ترمنځ مشکل حل شو، روغه جوړه په دې وشوه. دا د جرګې پرېکړه ده. دلته اوس د دغو خور او د دغو لور ژوند خو خطر ته ورته ولوېده. ګورئ، ژوند یې ورته ولوېده که نه؟ اوس دلته جرګه دا پرېکړه کوي چې که چیرې دغه یوه نجلۍ هغې ته مثال د مقتول طرف ته په ورکړو، فیصله وشي، دوی بیا وایي چې دا یې په بده کې ورکړې. خو مګم وایي چې د یوې نجلۍ په ژوند سره یا د یوې نجلۍ د ژوند په خرابېدو سره د څو نورو کسانو ژوند وژغورل شي. دی دا پرېکړه کوي، دا دلیل لري. صحیح ده؟ خو ډېرې پرېکړې چې دي ډېرې ښې پرېکړې دي، هغه مشکل په ډېره ښه طریقه حل کېږي، ډېر زر حل کېږي او هغه ستونزه له منځه لاړه شي. صحیح ده؟ ښه زده کوونکو، اوس موږ تاسو یو 50 مخ ولو. تاسو کتاب خلاص کړئ، یو 50 مخ لولو. فعالیتونه دي. څه دي؟ فعالیتونه. صحیح ده؟ ګورئ، د زده کوونکو فعالیتونه چې زده کوونکي باید څه وکړي. اول زده کوونکي د متن له یو بل سره په چوپتیا ولولي. یو په سر دې کښېني، مثال تاسو دواړه کښېنئ سره، تاسو دواړه کښېنئ، تاسو دواړه. ګورئ، کرا که دا د جرګې متن ولولئ، ښه صحیح ولولئ، ښه صحیح په پوه شئ چې دا لغات څه ډول تلفظ کېږي. که نه پوهېدئ ده نه پوښتنه وکړه، دا نه پوهېدئ باید له تا نه پوښتنه وکړي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، وروسته دا څه وایي؟ د هر ګروپ یو تن دې د جرګې په اړه نورو ته معلومات ورکړي. ګروپونه چې جوړ کړل په تېر درس کې چې کوم د ګروپ مشر و، نن به هغه بل نفر مشر کېږي، نن به ته مشر کېږي. صحیح ده؟ ته به مشر کېږي نن. صحیح ده؟ پرون خو ته وې، ښه، نن به دا مشر کېږي. صحیح ده؟ ښه، تاسو چې ولوستو دا متن بیا به یې نورو ته مطلب ووایئ، معلومات ورکړئ چې په درس کې څه راغلي وو. صحیح ده؟ آفرین. بل چې دی، ښه، دریم د لاندې جملو تش ځایونو لپاره د چوکاټ څخه کلمې خوښې کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ، اوس به تاسې وایئ چې دا کلمې څه ډول لیکل کېږي، چېرته لیکل کېږي، څنګه کلمې دي، هغه به اوس ووایئ. ګورئ، دلته موږ تاسو ته چوکاټ راکړی دی، همدغه تاسې کتاب صفحه ده. ګورئ، کلمې یې راکړي دي، زه یې لیکم دلته تختې په سر باندې. صحیح ده؟ ګورئ، دود دی. صحیح ده؟ بل دی شخړه ده. شخړه، دود، شخړه. بل راټولیږي. بل چې دی غور دی. غور. صحیح دی؟ ګورئ،
زه به یو آبي خط درته تاو کړم صحیح ده ګورئ دا د چوکاټ کلمې چې دي ګورئ غاور راټولیږي شخړه دود څو کلمې دي څلور کلمې دي لاندې تش ځایونه راکړي په دوو تش ځایو کې به همدغه څلور کلمې موږ څنګه کوو هغه سمې صحیح استفاده کوو سمه ده آفرین ګورئ اوله جمله د زیر ترتیب په مخ لیکمه کله چې کومه ګوره کله چې کومه خانه خالي راځي صحیح دی بیا پیدا شي کله چې کومه ستونزه پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي د قوم مشران سره راغونډېږي کله چې کوم غونډېږي یو کله چې کومه خانه خالي یعنی خانه خالي په دې معنی چې خانه خالي پیدا شي کله چې کومه یعنی خانه خالي کې چیرته پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي یو دویم په جرګه کې خلک او مشران په ګورئ زه ته ولیکم دې خواته په جرګه کې خلک او مشران خانه خالي ټکی بله جمله چې ده بله به دلته ته ولیکمه چې ځای شي دلته صحیح ده لیکلي له ډېرو ګورئ له یا دا به خیر ده ادوی بار کو بیا د ځای پاکو بیا ولیکو سمه ده آفرین ګورئ دلته ویلي کله چې کومه پیدا شي کله چې کومه دلته خانه خالي دی صحیح دی کله چې کومه خانه خالي دی پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي اول دود کله چې کومه دود خو مفرد مذکر ده کومه چې مؤنث دونه معلومیږي چې یا به شخړه وي او یا به هم یا بل څه وي کوم څه شخړه سي ځکه شخړه مؤنث ده مؤنث کله چې کومه شخړه ګورئ کله چې کومه شخړه پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي یعنی د شخړې نه ورخلاص شو کله چې کومه شخړه پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي صحیح ده دا د یو بل چې دی په جرګه کې خلک او مشران دود صحیح راځي شخړه خو خلاص شو راټولیږي صحیح راځي غاول کوم صحیح دی آفرین راټولیږي په جرګه کې خلک او مشران راټولیږي په جرګه کې خلک او مشران سره څنګه دي راټولیږي پوه شوئ په له دوو کلمو څخه خلاص شو دوې جملې مو جوړه کړې دوې نورې چې پاتې هغه هم ډکوم ده سمه ده آفرین مخکې له دې چې زه ډک یم تاسو تر ورته وګورئ په خپل نظر باندې ډک کړئ خپل فکر باندې چیک راځي هغه به څنګه کوو بیا ولیکو خو تر هغو پورې چې زه ډکوم تاسو کتاب ته ګورئ پیدا یې کړئ منظمه کومه وه صحیح راځي هماغه ولیکئ سمه ده آفرین ګورئ بل څه وایي له ډېر ګوره له ډېر بیا خانه خالي ګورئ وروسته شی کېږي پرېکړې کېږي پرېکړې کېږي صحیح دی ښه بل ته ګورئ جرګه د افغانانو ملي بیا خانه خالي او پسې دی ګوره جرګه د افغانانو
د افغانانو ملي ورپسې چې دی خانه خالي ورپسې بیا دی. اوس وګورئ دوې جملې مخکې تش ځایونه مو ډک کړل خلاص شول چې په یوه کې شخړې په دویم کې راټولېږي راول. شخړې اول چې ویل مو نشي درته دویم راټولېږي راول. په درېیمه جمله کې به یا دود راځي یا به غور او په څلورمه کې به یا دود راځي یا غور. اوس به دا وګورو چې کوم سم دی. صحیح ده؟ آفرین. ګورئ له ډېر دود وروسته پرېکړې کېږي که له ډېر غور وروسته پرېکړې کېږي؟ ووایي له ډېر دود څخه وروسته نه. آفرین. له ډېر غور. ګورئ له ډېر غور وروسته پرېکړه کېږي. یعنې ډېر فکر ورباندې کوي چوټ ورباندې وایي ښه سړی که دا پرېکړه داسې وکړو نو دا به سم شي دا به سم شي دا به سم نه شي. صحیح ده؟ نو که چیرې پرېکړه کوي نو ضرور ده چې غور هم وکړي. که چیرې پرېکړې کوي نو ضرور ده چې غور هم وکړي. صحیح ده؟ ځکه بې غوره پرېکړه نه کېږي. صحیح ده؟ په دې جمع کې غور راغی. غور نه ورته خلاص شو. دا یې درېیم. څلورمه جمله کې چې راځي دود دی. جرګه د افغانانو ملي دود دی. ګوره دود ځکه صحیح راځي که وایي جرګه د افغانانو ملي شخړه ده دا صحیح دی؟ نه. او دلته ګورئ شخړه که دا بیا دلته دی نه راځي دلته بیا دا راځي ځکه شخړه مونثه او ده هم د مونث لپاره راځي. دلته چې دود مذکر دی نو دی هم مذکر دپاره راځي. صحیح دی؟ آفرین. ګورئ چې جرګه د افغانانو ملي دود دی ملي رواج دی ملي دستور دی. پوه شوئ پوه؟ آفرین. ورته ګورئ په اوله جمله کې چې راغلل شخړه په دویمه کې دا په څلورمه کې درته په دویمه کې راټولېږي د جمع کې غور څلورمه کې دود. ګورئ کله چې کومه شخړه پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي یو. دویم په جرګه کې خلک مشران راټولېږي. دریم له ډېر غور وروسته پرېکړه کېږي. له ډېر غور څخه وروسته پرېکړه کېږي. او په څلورم کې جرګه د افغانانو ملي دود دی. پوه شوئ پوه؟ آفرین. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس هم دومره وو. تاسو به همدغه فعالیتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او دغه تش ځایونه به یې په رنګه قلم ډاکئ. سمه ده؟ آفرین. کله مو چې داسې ولیکلو نو بیا به له خیره سره زه وګورم پوښتنې به وکړم او په متن کې راغلي لغتونه مو هم په خپلو کتابچو کې ولیکئ او زه به یې درته معنا کړم. سمه ده؟ تر بیا هم په خدای سپارم. بریالي اوسئ.